سلامونه احترامات په دې له چې روغ او جوړ به وئ د ډېرو ملګرو په غوښتنه وایي څنګه کولی شو خپله د موبایل انټرنیټ یا وای فای د کمپیوټر د وای فای سره وصل کو. نو ګران ملګرو دا خو ډېره اسانه طریقه ده، خو موږ همیشه دغه کسانو لپاره ویډیو جوړوو کوم چې زده یې نه وي. نو راځم ویډیو شروع کوم، خبرې ډېر نه اوږدوم. ګران ملګرو کله چې تاسو غواړئ چې خپله د موبایل ډیټا یا د کمپیوټر سره وصل کړئ وای فای په واسطه، نو تاسو به لومړی راشئ د موبایل هټسپاټ به شیر کړئ یا به یې روښانه کړئ. چې کله مو روښانه کړو هغې نه بعد بیا د کمپیوټر هټسپاټ روښانه کړئ. ګرانو ملګرو د کمپیوټر هټسپاټ تکمه دلته ده یا د وای فای په دغه ځای کې تاسو ته ښکاري، دا به داسې ووایئ تر څو روښانه شي. او بعضې کمپیوټرونه بیا په څنګ کې لري یا دې خواته او یا هم د کمپیوټر بلې خواته دغه تکمه یا بټنه لري. چې کله مو دا تکمه ووهله هغې نه بعد به دغې ځای ته راشئ، کومه چې د وای فای علامه تاسو ته ښکاري، او دغه د وای فای په ځای کې چې کنیکټ لیکلی ده دغه به کېکاږئ. او ګران ملګرو دلته به خپله کوډ د موبایل ورکوئ کوم چې تاسو وای فای لري. مثلا زما د وای فای کوډ دا ده، او اوس اوکې کېکاږمه. چې کله وصل شي ګران ملګرو دلته دا ساعت داسې راځي، تاسو وکتو بالکل انټرنیټ وصل شو د کمپیوټر سره. نو اوس راځو چې آیا دا کار کوي که نه کوي. دې برخه کې لیکو www.google.com. او تاسو ولیدو ګران ملګرو دا هم د وای فای شیر کول د موبایل څخه کمپیوټر ته ډېره اسانه طریقه ده. هیله ده چې ویډیو به مو لیدلی وي او زده کړې به مې څه ترې شي. هیله ده چې زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو له ملګرو سره شریک کړئ. تر بیا پورې ښې چارې، خدای پامان.